ډېر ځوانان چې کله غواړي کاروبار پیل کړي او نوې پانګونه وکړي نو دوی دا بهانه کوي چې موږ پیسې نه لرو، موږ مالي شتمني نه لرو، نو موږ نشو کولی کاروبار پیل کړو. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه سرچینې معرفي کړم چې د هغه سرچینو څخه په ګټه اخیستلو سره تاسو کولی شئ د خپل کاروبار لپاره او همدارنګه د خپلې مفکورې د عملي کولو لپاره مالي سرچینې پیدا کړئ. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د ټیټ سازمان چې د تحقیقاتو په برخه کې کار کوي دوی یوه څېړنه ترسره کړه چې 200 کمپنیو باندې څېړنه او تحقیق وکړ. د دغه څېړنې او تحقیق نتیجه دا شوله چې هغه کمپنۍ چې بریالۍ شوي دي په هغوی کې 5 شیانو نقش درلود او هغه کمپنۍ چې ناکامې شوي دي په هغوی کې هم 5 شیانو نقش درلود. هغه 5 شیان لومړی چې و هغه ټیم و. د دوی په ټیم کې تقریبا 28 سلنه دوی هغه اجرایي ټیم چې و نقش درلودلو، یعنی د دوی په بریا کې دغه ټیم د هغې کمپنۍ چې و 28 سلنه نقش درلودلو. همدارنګه 42 سلنه د دغه کمپنۍ په بریا کې د دوی وخت نقش درلودلو، یعنی دوی په کوم وخت کې پیل کړی و دغه کار، یعنی دوی په داسې وخت کې دغه کار پیل کړی و چې په هماغه وخت کې دغه کار لپاره مناسب و. مثلا یوټیوب چې کله کار شروع کړلو د هغې څخه مخکې په دغه برخه کې ډېرې کمې کمپنۍ وې، یا مثلا ګوګل چې دغه کار شروع کړلو د هغې څخه مخکې ډېر کم سرچ انجینونه وو. نو دوی په ښه وخت کې پیل کړی و هغه خپل کاروبار چې 42 سلنه د دوی په بریا کې دغه ټایم نقش درلود. همدارنګه 24 سلنه د دوی په کاروبار کې د دوی هغه بزنس موډل نقش درلودلو، یعنی د دوی هغه سیستم چې دوی د هغې په واسطه عواید را پیدا کوي یا پیسې را پیدا کوي. همدارنګه 14 سلنه د دوی د کاروبار په پرمختګ کې پیسو نقش درلود، یعنی پیسو د دوی په بریا کې تر ټولو کم سهم درلودلو. نو اوس دغه حقیقت ته رسیږو چې د کاروبار د بریا لپاره یوازې پیسې مهمې نه دي. د کاروبار د په شروع کولو لپاره، د کاروبار د پیلولو لپاره څوک چې بهانه کوي چې زه پیسې نه لرم، زه امکانات نه لرم، زه شتمني نه لرم، زه لومړنۍ سرمایه نه لرم، دا یوازې بهانه ده. بلکې که چیرې تاسو یو ښه ټیم ولرئ، یوه ښه مفکوره ولرئ، یو ښه بزنس موډل ولرئ او همدارنګه په یوه ښه وخت کې هغه مفکوره پیل کړئ، دغه د تاسو د کاروبار د بریا لپاره تر ټولو مهم عاملونه دي. اوس راځم دې ته چې پیسې له کومو سرچینو څخه پیدا کړو. وګورئ پیسې چې دي مهمې دي د کاروبار د پیل لپاره، اما دومره هم مهمې نه دي چې موږ ټول کار د هغه په واسطه د هغه په خاطر موږ وځنډوو. په نورو هیوادونو کې عموما کله چې یو کاروبار پیل کیږي، کله چې یو ځوان یو مفکوره لري، د هغوی لپاره د مفکورې د حمایت ځایونه دي. هلته دوی ورځي، د دوی مفکوره ارزیابي کیږي، د دوی مفکوره سنجول کیږي، وروسته له هغې څخه په هغه مفکوره باندې کار شروع کوي او د دوی لپاره مالي امکانات برابروي. خو بدبخته په افغانستان کې دغه امکانات چې دي ډېر کم دي او په نشت سره حساب دي، یعنی ډېر کم ځایونه دي چې تاسو لپاره د کاروبار د مفکورې د حمایت په برخه کې مرسته کوي. وګورئ کله چې ګوګل په لومړي سر کې جوړېدلو د دوی لومړني بنسټ ایښودونکو هېڅ پانګه نه لرله. ستانفورد پوهنتون راغللو د دوی په مفکوره باندې پانګونه وکړله. همدارنګه فیسبوک مارک زکربرګ دوی چې کله دغه مفکوره شروع کوله دی د پوهنتون یو محصل و، دی په لیلیه کې و، د هېڅ د پلار څخه کومه شتمني نه درلودله. همدارنګه د اپل کمپنۍ بنسټ ایښودونکی سټیو جابز ده چې دغه کمپنۍ کله جوړوله د هېڅ پانګه نه لرله، هېڅ سرمایه ده نه لرله. دوی کله چې دغه کاروبار پیلولو دوی خپله مفکوره په ښه شکل سره پانګوالو ته پریزنټ کړله او دوی د دغه مفکورې لپاره پانګوال راجذب کړل. وګورئ نن ورځ کاروبارونه چې دي تر ډېره پورې په کمې پانګې سره پیل کیږي. که چیرې تاسو خلاقیت وکړئ، که چیرې تاسو نوښت وکړئ او که چیرې تاسو ښه مفکوره ولرئ، تاسو کولی شئ چې په ډېرو کمو پیسو باندې اما په غوره مفکوره په ښه ټیم سره یو ډېر لوی کاروبار جوړ کړئ. وګورئ د نړۍ تر ټولو لویه اجتماعي شبکه، د نړۍ تر ټولو لویه رسنۍ فیسبوک کمپنۍ چې انسټاګرام هم د هغوی په برخه کې شامل دی، دوی هیڅ محتوا نه تولیدوي، اما خلک دي چې هلته محتوا تولیدوي دوی یوازې زمینه د دې لپاره مساعده کړې ده چې موږ هلته کاروبار وکړو، موږ هلته محتوا تولید کړو. یعنی دوی یوازې یو پلیټفارم جوړ کړی دی. دوی دوه طرفونه چې یو طرف د محتوا تولیدونکي دي او بل طرف د محتوا کتونکي دي، دوی یو له بل سره وصل کوي. همدارنګه د علی بابا کمپنۍ تاسو وګورئ د نړۍ تر ټولو لویه عمده پلورنځی ده، هیڅ ګدام نه لري، هیڅ شی دوی نه تولیدوي. دوی یوازې هغه فابریکې چې تولید کوي او هغه خلک چې فابریکو څخه یو څه اخلي دوی یو له بل سره وصل کوي د یو ویب سایټ په واسطه، د یو اپلیکیشن په واسطه. همدارنګه د اوبر کمپنۍ وګورئ، اوبر چې دی د نړۍ تر ټولو لوی د ټکسیو شرکت دی، هیڅ ټکسي دوی نه لري، په
فقط یو اپلیکیشن لري، فقط یو ویب سایټ لري. دوی د دغه ویب سایټ له لارې د نړۍ ټکسیوانان د هغه مسافرو سره نښلوي چې له دغه ټکسیو څخه استفاده کوي. همدارنګه ای آر بی ان بي کمپنۍ د نړۍ تر ټولو لوی هوټل دی، اما یو اتاق هم دوی نه لري. فقط دوی یو اپلیکیشن لري، دوی یو ویب سایټ لري. دوی د نړۍ ټول هوټل، ټول کرایي کورونه، ټول کرایي اتاقونه د هغه چا لپاره په اختیار کې ورکوي چې دغه کورونو ته، دغه اتاقونو ته یا دغه هوټلونو ته اړتیا لري. فقط یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. یعنی مفکوره څومره مهمه ده، یعنی ټیم څومره مهم دی. یعنی که چیرې تاسو یوه ښه مفکوره ولرئ، یو ښه جوړې ټیم ولرئ، تاسو ته هر څوک پیسې درکوي. تاسو په مفکوره هر څوک پانګونه کوي. اوس راځم دې ته چې په افغانستان کې که چیرې موږ یوه مفکوره ولرو او د هغې لپاره پیسې ونه لرو، له کومو لارو څخه کولی شو چې ګټه واخلو تر څو دغې مفکورې ته یا پانګوال پیدا کړو یا یو شریک ورته پیدا کړو او یا هم لومړنۍ سرمایه د هغې لپاره پیدا کړو تر څو هغه کاروبار موږ پیل کړو. لومړنۍ لاره چې ده هغه د تاسو خپله ملګري، انډیوالان دي، تاسو خپلوان دي، چې د هغوی څخه یوه اندازه پیسې د قرض حسنه په توګه تاسو واخلئ او په خپل کاروبار باندې پیل وکړئ. اما دغه قرض حسنه چې تاسو د هغوی څخه اخلئ، تاسو باید په ځان باور ولرئ چې دغه پیسې زه بیرته هغه ته ورکولی شم او زه په دغه کاروبار کې دومره پیسې پیدا کولی شم چې بیرته دغه قرض زه خلاص کړم. که چیرې تاسو دغه لاره پیدا نشي، نو تاسو کولی شئ چې خپلې مفکورې دپاره یو بزنس موډل او همدارنګه یو بزنس پلان جوړ کړئ او دغه مفکوره یو پانګوال ته پریزنټ کړئ، یو پانګوال ته یې وړاندې کړئ. په افغانستان کې ډېر خلک دي چې پیسې لري اما مفکوره نه لري. دوی د داسې چا په لټه کې دي چې په کاروبار کې تکړه وي، یوه ښه مفکوره ولري او دوی ورسره شریک شي او په هغه مفکوره باندې پانګونه وکړي. نو تاسو دغه کسان پیدا کړئ، هغوی ته خپل پلان تشریح کړئ او دوی ته یو سهم، یو فیصدي د خپل کاروبار ورکړئ تر څو تاسو ته لومړنۍ سرمایه برابره کړي. بله لاره د مالي سرچینو د پیدا کولو دا ده چې تاسو بانک ته ورشئ او د بانک څخه اسلامي قرضه واخلئ. وګورئ په افغانستان کې بانکونه چې دي اسلامي خدمات لري، اسلامي قرضې تاسو ته درکوي. تاسو د سود څخه ګټه مه اخلئ، ځکه سود چې دی په قرآن کریم کې هم حرام ښودل شوی دی، په احادیثو کې هم حرام ښودل شوی دی او دا زموږ د دین سره په ټکر کې دی. او که چیرې تاسو د سود څخه استفاده وکړئ، یعنې بانکي قرضه واخلئ په سود باندې، تاسو کاروبار ته ډېر ضرر لري، هېڅ ګټه ممکن ونه لري. نو تاسو کولی شئ اسلامي قرضې استفاده کړئ. وګورئ اسلامي قرضې لکه مزارعه چې ده، لکه مرابحه چې ده، لکه مشارکه چې ده، مشارکه متناقصه ده، استثنا ده او همدارنګه نور اسلامي بانکي محصولات دي. اما بدبختانه په افغانستان کې دغه د سود ذهنیت چې د خلکو ته ورکړل شوی دی او دوی له بانک څخه هېڅ قرضه نه اخلي. ورشئ تاسو اسلامي قرضې د هغوی څخه واخلئ، اسلامي محصولات هغوی لري. بانکونو کې پیسې ایښودل شوي دي، په میلیونونو ډالر هلته ایښودل شوي دي، په میلیارډونو افغانۍ هلته د بانکونو کې چې هېڅ استفاده د هغوی څخه نه کېږي. تاسو د هغوی څخه استفاده وکړئ، بانک د خپل ځان سره په کاروبار کې شریک کړئ، اما یو ښه بزنس پلان هغوی د تاسو څخه غواړي، یو ښه کاري پلان تاسو څخه غواړي. که چیرې تاسو یو ښه کاري پلان ولرئ، بانک تاسو ته اسلامي قرضه درکوي او تاسو سره په کاروبار کې کار شروع کوي. هر اسلامي قرضه چې د تاسو د کاروبار لپاره مناسبه وي، د تاسو په ګټه وي، همغه کولی شئ تاسو استفاده کړئ. د مالي امکاناتو د برابرولو بله لاره چې ده هغه د ونډو د بازارونو څخه ګټه اخیستل دي. کله چې یوه کمپنۍ لویږي، کله چې یوه کمپنۍ په پښو باندې درېږي، هغه د ونډو بازار ته یا سټاک مارکیټ ته داخلیږي او هلته د ځان لپاره پانګوال راجذبوي. بدبختانه په افغانستان کې د بورس یا د ونډو بازار د سټاک مارکیټ شتون نه لري. نو دلته موږ نشو کولی چې خپل کاروبار د بورس بازار ته یا د ونډو بازار ته وړاندې کړو او هلته موږ د خپل کاروبار سهمونه خرڅ کړو تر څو د هغې لپاره موږ پانګه پیدا کړو، تر څو په هغې باندې پرمختګ ورکړو. نو دا په یاد ولرئ چې د کاروبار لپاره لومړی فکر، لومړی مفکوره، بیا د هغې څخه ټیم، بیا د هغې څخه نور شیان ضرور دي. اما پیسې هم مهمې دي، اما دومره مهمې نه دي لکه نور فکټورونه چې مهم دي. که چیرې تاسو مفکوره لرئ، نو د هغې د عمل لپاره تاسو لاس په کار شئ. هغه کسان چې کارونه ځنډولي دي هېڅ کله له خپل ځان څخه نه دي راضي شوي. تر بلې ویډیو مو په الله تعالی سپارم، ښې چارې ولرئ.